السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو فاروق جان حسین یم. ډېره خوش قسمتي ګڼم نن د خپل ګران استاد جناب دوست محمد فانی صاحب سره د رمضان په د اخري حشره کې ناست یم او موږ ډېر ځلې کوشش وکړو چې فانی صاحب نه سره ریکارډ کړو، تاسو ته وړاندې کړو، خو د فانی صاحب مصروفیات دونه دي چې ډېر په ګرانه باندې نن موږ هغې خواله راغلي یو، هغه چې کوم دی ناستې ورسره کوو، ډېر په ګران هم د هغې نه وخت اخیستی دی. فانی صاحب په خپل پروګرام کې ته هرکلی ستړي مه شي وایو. ستړي مشي، بخیر علي، مننه. فانی صاحب تاسو ته خو پته ده چې زموږ کتونکي د شعر او ادب ډېر خوښونکي دي او بیا د استادانو شاعرانو ډېر زیات قدر کوي، ډېر زیات یې خوښوي. نو تاسو ته خو پته ده چې اخري اشره ده او په اخري اشره کې نن چې کوم دی 26مه روژه ده، نو تاسو به موږ ته د موضوع مطابق خپل څه شعرونه، سنات یا چې کوم دی سروبایي څه به چې کوم دی پیش کوئ او باقي چې کوم دی بیا ستاسو اختیار دی، که د خپلې خوښې هم راته څه وایئ نو تاسو ته اجازت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. فاروق جان حسینه ډېره مننه. په کار وه چې موږ ټوله رمضان کې د رمضان سره ریلیټډ پروګرامونه کړی وی او عوامو ته او د مینوالو ته وړاندې کړی وی، خو څنګه چې تا ویلې بس هغه خبره به زه اکتفا وکړم همدغسې ده. باقي قرآن د رمضان دپاره دی او رمضان د قرآن دپاره دی. بیسیکلی په دې کې هم دقه فلسفه ده او زیات تر که ستا خیال وي قرآن او رمضان یو بل سره تړلي دي. قرآن په دې رمضان کې نازل شوی دی او د دې قرآن په خاطر د رمضان له ډېر لوی مقام ورکړی شوی دی. هم په دغه حواله باندې یو نظم دی چې خیال کوه او په دغه خیال کوه کې د دې ټول رمضان د میاشتې هغه ټول دغه پکې شته دی، حدیثو حوالې هم پکې دي او د هغه فضایل هم پکې دي. نو مینوالو ته هم دغه څیز بلا تاخیر وړاندې کوم. د قرآن سره رشته د خیال کوه او دا خدره معاشره د خیال کوه او ورځې شپې د مغفرت دی که پوهېږي او د بخښنې دروازه د خیال کوه. ورځې شپې د مغفرت دی که پوهېږي او د بخښنې دروازه د خیال کوه. نفل فرضو کې بدلیږي دا حدیث دی او د رمضان دا ثمره د خیال کوه. نفل فرضو کې بدلیږي دا حدیث دی او د رمضان دا ثمره د خیال کوه. د جنت دروازې دې میاشت کې کلاوي، دا یو میاشت د مېلمنه د خیال کوه. قرآن هم په رمضان کې نازل شوی، دا قرآن یو معجزه د خیال کوه او په دې میاشت کې شیطانان واړه تړلي او د حدیث دغه ټوکړه د خیال کوه. د انسان روح ته سکون او اطمینان وي او دا د هر چا تجربه د خیال کوه. په دې میاشت کې ګناهونه ټول رجیږي او د دې میاشت دا فلسفه د خیال کوه. فرایض واړه اویاو باندې شمار وي او د الله دا فیصله د خیال کوه. د بود و روجه دار دخلی اللہ تا مشکمبر دا مرتبه د خیال کوا. بدبوی د روجه دار دخلی اللہ تا مشکمبر دا مرتبه د خیال کوا. تلاوت او صدقه کوا دی میاش کی او د اجرونو خزانه د خیال کوا. سچی وشو هغه وشو اوس بیدار شام او زما دغه مشوره د خیال کوا. مور او پلار خود جنت دو دروازې دي دا صفا مروه کعبه د خیال کوا. د ځوانۍ په نشه مستې نوجوانا او ستا په سر کې یو نشه د خیال کوا.
لکه اوښ په دواړو جامو شخوند ونه کړي د مور خور در سیسه د خیال کوه علماو سره مینه ساته زړه کې او د لیدلو آینه د خیال کوه د قرآن د حافظانو ته لږ ګوره او ښایسته شوي سینه د خیال کوه د آخر عشره کې اعتکاف دی او دا خو سنت طریقه د خیال کوه د شپې مونځ کوه الله ته پکې جاړنو او د دې ځان له یو مزه د خیال کوه په دې میاشت کې یوه شپه د زرو کالو او شپه د قدر عجیبه د خیال کوه د دنیا په دې کورونو منازېږه او خوا کې ستاسه مقبره د خیال کوه ډېر ځوانان د مرګ په غېږه کې اوده شو او د مرګ ځان له ذایقه د خیال کوه د دنیا په رنګینو چې دوکه نشي او دا خو هسې تماشه د خیال کوه د الله په در کې اجاړه په چغو او د الله درنه ګیله د خیال کوه او زندگی به د الله لار کې بدلیږي او څلور میاشتې کال چله د خیال کوه زندگی به د الله لار کې بدلیږي او څلور میاشتې کال چله د خیال کوه بد عمله هم په دې لار کې سمیږي او د قرآن دغه واده د خیال کوه د زری زری حساب کتاب بکیږي او د الله سم عمله د خیال کوه دا قاریان د قرآن واړه دي ګلونه او د قرآن ژبه خوږه د خیال کوه قرآن دیر سپاری او منزله او بیل بیل سپاره د خیال کوه فجمعات کی دا اداب و سرا اوسا دا محراب و مسلد خیال کوا فرعون اویل د ټولو نه رب لویم او د عبرت یوه قصه د خیال کوا یو انسان در نه عزت کفایت نشو او ستا سجبه خطر خد خیال کوا نوجوان د موبایل ناقلار شام او د رمضان خکل مقد خیال کوا دوست محمد فانی قرآن و حدیث تایا او شاعری ستا سرمایه د خیال کوا دوست محمد فانی قرآن و حدیث ستایا او شاعری ستا سرمایه د خیال کوا ډېر ښه فانی صاحب تاسو خو نن حد وکړو کمال هم وکړو او بالکل آخري اشرې سره تړلې هغه شعرونه وویلې انشاءالله بار بار به موږ فانی صاحب نه پروګرام ریکارډ کوو تاسو ته پیش کوو کم کسان چې نوي کتونکي دي زموږ پروګرام ته هغې زموږ چینل سبسکرایب کړئ ملګرو سره شیر کړئ اجازت درنه غواړو د خپل کیمرامین نصیر نادان سره د الله په امان